بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو کتونکو د مسجد آداب څه دي د شریعت په حدودو کې، ځکه دا زمونږ د شریعت هغه مسله ده چې کم د عبادت ځای دی د هغې خپل آداب دي. نمبر 1 دا چې کم سړی جومات ته راځي دی به اودس کې راځي، دا چې په قدم نیکي میلاوېدل او ګناه معاف کېدل دا د کور په اودس باندې دي. نو بهتره دا چې دی د کور نه په اودس کې راشي. دویم دا چې دی څنګه مسجد ته دننه کېږي نو دی د فورا هغه دعا ووایي اللهم افتح لي ابواب رحمتک، دا ضرور هغه ویل پکار دی. دریم نمبر دا چې څنګه جومات ته دی دننه لاړو نو تحیت المسجد 2 رکعاته نفل، د مونږ ورته عام پښتو کې د مسجد 2 رکعاته شکرانه مونځ نو تحیت المسجد ورته وي، دغه 2 رکعاته نفل کول او بیا ذکر او تلاوت او نوافلو کې هغه مشغولېدل پکار دی. پنځم دا چې مسجد کې شور نه کولو، سوایي خبرې هغه نه کول، که دین مذاکره وي هغه خیر دی. او شپږم دا چې په مسجد کې د سر ویښتو یا د ګیرې ویښتو دا پرېنوځي. بعضو عوامي یو خبره ده وي دا لکه مردار خر دی، دا خبره غلطه ده. حضرت ثاني صاحب په دې باندې یو کتاب لیکلی اغلاط العوام، د عوامو غلطۍ. نو د دې د ویښته د ویښ کې دا سپین داسې ذرات دي، دغه بدبو کې نو فرشتو ته بیا تکلیف وي. د مردار دا خر خبره چې کومه ده عوامي خبره ده، خو بیا هم د مسجد د آدابو نه خلاف دي. نو دغه احتیاط کول چې د ګیرې ویښته هم پرېنوځي او دغه شان د سر. او اووم نمبر دا چې مسجد کې د غم اعلانات کول یا اذان کول، نو دا یو مسله ده چې هسې بهتره خو دا چې د مسجد نه بهر ځای جوړي، لکه زموږ د مراکزو کې د محراب کې دروازه وي نو اذان هغه بار کوي، خو زموږ مساجدو کې هغه شته نه، نو اذان هغه دننه کیږي او دا اعلان د مجبورۍ د وجې کیږي، دغه پکې بیا جایز دی د دې مجبورۍ د وجې. او اتم نمبر دا رک شوي څیز د هغې اعلان کول، نو دا قطعا په جومات کې د دې اجازت نشته. دا مسله واورئ یاد کې، قطعا بیا ملګرو ته اجازت مه ورکوئ. د رک شوي څیز اعلان په جومات کې نه پکار. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وي چې څوک د رک شوي څیز اعلان وکړي وي الله دې پیدا نه کړي، وي تاسو ورته جواب کې دا وایم. او نهم نمبر دا د مسجد د څیزونو نه هغه ځان بچ کول، یعنې هغه خپل استعمال کې راوستل نه دي پکار. لسم د مسجد نه هغه اوبه کور ته هم نه شي وړی، بار څکلو ته هم نه شي وړی، دومره پورې احتیاط پکاري. یو لسم دا د مسجد د بجلی نه ځان ساتل، معنی دا موبایل چارج کول یا بیټري چارج کول نه، دا اجتماعي څیز دی، د دې نه ځان بچ کول پکار دی. او دولسم دا د امام په ځای باندې کېناستل نه دي پکار. دیارلسم دا چې د امام په مصله باندې موس کول نه پکار، دا بې ادبي ده. بعضې خلک راشي امام مصله روالي یا بار دی وخت کې خلک نور ته موس کین، د امام مصله پرتین دی راځي امام د مصلې د پاس ودرېږي. څوارلسم دا ډېر ضروري دی موبایل بند ساتل، دا د مسجد هغه غټ آداب دي، نو دې ته کتل پکار دي او دا یادول مخې له کېښودل، نو بیا به زموږ عبادت هغه مزه موږ ته میلاویږي. او که د دې خیال نه ساتو د مسجد بې ادبي کېږي نو لازما عبادت په بیا بې نوره به وي. الله تعالی د عمل توفیق راکړي.